وړه فیکټریانې جوړې شوي دي. پاکستان نه راتلل. پاکستان مخکې خبرې پرېږده، ته 100 کاله مخته مه ځه، اوس خبره کوه. دلته د حاکم نظام خبره کوه. مخکې زه څه کوم؟ مخکې خو پاکستان ته همدغه خلکو مونږ احتیاج کړي وو که نه، د همدغوی غلط سیاستونه وو. ودرېږه ډیورنډ چا خرڅ کړه؟ ودرېږه چې مخکې ځې ډیورنډ چا خرڅ کړه؟ ډیورنډ چا خرڅ کړه؟ یو دقیقه مبین خانه، مولوي صاحب محترم، اصلا مونږ باید یو څه ملامتي په خپله ومنو. ګورئ، جهاد چا وکړه، روسان چا مات کړه، او هغه وخت کې اتل او شهید چا ته وایي؟ پوهېږئ، ډاکټر نجیب طالبانو مړ کړ. علت یې څه شی و؟ چې زرګونه افغانان اسکنجه کړي وو، شهادت یې رسولي وو، د روسانو غلام او ټټو وو. خو کله چې طالبان دی وژني، وایي څه وایي؟ وایي له آیسای له اسلام آباد ته راغلی و، دی یې مړ کړ. نو ځینې وخت د موږ د معدې د کرښتۍ له وجې نه دغسې بعضې خلک اتلان راته جوړ شي. ډاکټر نجیب تاریخ یې وګورئ، سابقه یې وګورئ، او د ورور کتاب یې د ده په باره کې وګورئ څه شی لیکلي دي. راځو دې ته اوس هم موږ باید شاته لاړ نه سو. اوس زه ډاکټر نجیب څه کوم؟ زه کارمل څه کوم؟ هغوی په وخت کې ملت قضاوت وکړ، ملت یې په وړاندې راجګ شو، له صحنې نه یې وویستل. د امریکایانو په راتګ سره ګوره دلته کرزی، غني، اوس جنرال رازق دغه خلک اتلان نه بولي. ته خدای چې نه بولي، دغه پیر نه پوښتنه وکړه ورته جنرال رازق اتل نه و. بله ورځ یو چا ویډیو خپره کړې ده، نجیب ننګیال لکه څه نومېږي، چې موبین د جنرال رازق په کور کې ګرځي. وروره زه د هغه کور ته نه یم تللی، زه پیمانخانې ته تللی یم، او جنرال رازق هغه څوک و چې د زرګونو افغانانو خویندې کونډې کړلې. 33,000 د خندهار او د بولدک خلک تریت هم تر خاورو لاندې کړ. د داسې یو قاتل او جابر مهمانخانې ته زه تللی یم چې وګوره اوس نشته. باداران یې لاړل، امریکایان لاړل، نن یې دغه په بیټک کې او په کور کې د عصر اتلان ګرځي. نو اوس هم دا خلک چې تاخت و تاس کوي، یا هلته بله ورځ سمیع الحق خبرې کړې، ما جواب ورکړه چې طالبان زمونږ شاګردان دي، او دوی دغه زمونږ جهادي بهیر، زمونږ اتلولي دا ځان ته منسوبوي، په افغانستان کې که هره بدبختي رامنځته کیږي یا دلته هر شی کیږي، بس آیسای په راس کې مونږ نوم اخله. آیسای دومره شی نه ده. آیسای هلته په خپله لاس او ګریوان کې د خپله په آیسای په خپلې پښې کې بنده شوې ده. راځئ له آیسای نه تیر شو. مونږ څنګه کولی شو چې دا هېواد جوړ کړو؟ نن که د غازي امان الله خان مثبت او منفي اړخونه بیانېږي، راځئ له دې وروسته منفي اړخ بیخي مونږ او تاسو ونه لرو. اگر که دلته پرښتې نشته، دلته له اسمانه څوک نه دي راکښته شوي چې نظام وچلوي. خو که چېرته مونږ دغه افتخارات، دغه سرښندنې دا ونه ساتو، د دې ساتنه ونه کړو، دې ته د قدر په سترګه ونه ګورو چې دلته روسي اشغال راغی، که چېرته روسان نه وای مات، نو اوس به مو د هر بچي نوم په آخر کې اوف صحیح ده. دا را سره ومنئ. ورسئ تاجکستان وګورئ، رحمان کریموف، د خدای لپاره ولسمشر په نوم کې اوف راځي. صحیح شو. کوم امریکایانو نه وای مات کړی، دلته به د هر سړي د نوم په شا کې لکه یو افغان چې په بامیانو کې په خپل زوی باندې هغه ټرمپ نوم ایښی، دلته به بیا اوش او بوش او خوش نومونه پې کېښودل کېدل. قسم خدای دلته دا انقلابونه ډیر په سختۍ باندې ګټل شوي دي. ورشئ، خلک یو کشمیر نسی ګټلی. فلسطین اویا کاله شو چې له اسرائیلو سره لاس او ګریوان دی، او بیت المقدس نسی آزادولی. علت یې څه شی ده؟ دلته مونږ همیش جګړې ګټلې دي، سیاست مو بایللی ده. راځئ تر دې وروسته د دغه ملت دپاره اوس عمراني کارونه، د باسازۍ کارونه روان دي. په خپلو منځو کې مو جګړه نشته، امنیت شته، سوله شته، د افغانۍ ثبات په خپل ځای ده، ورځ په ورځ ښه کېږي. په ټوله اسیا کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې افغانستان هغه هیواد ده چې میوه، غوړي، اوړه، سبزي، هر شی پکې ارزانه ده. 1 کیلو بینډۍ دلته په افغانستان کې په 13 او په 40 روپۍ پیدا کېږي. که مفت یې څوک غواړي ما سره شته، ورشه پاکستان کې په 600 روپۍ نه پیدا کېږي. دلته یوه توړه اوړه په 14 14 1500 روپۍ ده. ورشه پاکستان کې همدغه 50 کیلویي توړه تا ته په 8000 روپۍ نه پیدا کېږي. دلته غوړي 15 لیټره په 4,500 500
افغانۍ پیدا کیږي. ورشه په دغه ګاونډي هیواد کې د ورشه په ایران کې یو ریډ بول په 1 میلیون روپۍ د دلته په 1 میلیون باندې مونږ وادم کولای سو شپږ بچیم په باندې راوړای. افتخارات نمونه مخلد د چا افتخارات پاتې دي د چا کړی دي کوم افتخار اوس دا وړه چې ارزان دي تاسو په وطن کې د چا لاس راوړنه ده یو شخص ده دا د بایدن دي دا د بوش دي نه د بوش نه دی ورو دلته یو کس په قرارداد کړی دغه بهرنی سیاست به یې خواړولې چې د وړ ارزانه دي کومه خواته اړولې یو خواته نه دا اړولې ورو ټاکس نشته مالیه په باندې کم ده دا اوس که طالب غواړي چې وړه د کم ځای وړل اسمان نه راځي دلته خلک کری غنم کری مبین خانه ګوره وړه خو د غوړې فیکټریانې جوړې شوي دي پاکستان نه راتل پاکستان مخکې خبرې پرېږده ته سل کاله مخته مزه اوس خبره کوه دلته د حاکم نظام خبره کوم مخکې زه څه کوم مخکې خو پاکستان ته همدغه خلکو مونږ احتیاج کړي وو کنه د همدغه غلط سیاستونه وو ودرېږه ډیورن چا خرڅ کړه ودرېږه چې مخکې زه ډیورن چا خرڅ کړه ډیورن چا خرڅ کړه یو دغه مبین خانه جواب راکړه ته چې وایې ودرېږه لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه ډیورن چا خرڅ کړه چې مخکې زه ډیورن چا خرڅ کړه امریکایان چا راوستل زما په کور چاپی چا اچولې زما جماعتونه ودونه چا بمبار کړه په ننګرهار کې څلور وروڼه په یو ځای چاپ شهادت ورسولې د کندوز کې مدرسه او روغتون چا بمبار کړه دلته د فوز نوغې چا وویستلې ملي اردو چا ګونډه کړه د ملي اردو پیسې چا خوړلې د ملي اردو کفن او دفن پیسې چا وهلې دلته 4 لکه فوز په یو ورځ چا تسلیم کړه بسته قلي اردوګانې چا تسلیم کړلې امریکا ته چا زارۍ کولې چې افغانستان نه مه وځئ باګرام او پلچرخي او ګونتانامو چا ډک کړی عجیبه خبرې کې اجازه نشته ته دې ما په خبرو کې مه راپرېوځه دې ما خبرې ختمې نه دي وروره ته دې بیا خپلې خبرې کوه دلته جرمونه او جنایتونه چې شوي دي پلچرخي کې د 10,000 کسان بندیان کړي وو باګرام تر غاښونو پورې له مسلمانانو او علماو نه ډک وو خپل افغانان د امریکایانو باندې خرڅ کړه ګونتانامو ته دې ولېږل د رازق له غریب ظلمونه وحشتونه 10,000 پښتانه تر خاورو لاندې کړل دا چې چا کړي دي هغه خو اوس راته ووایه که نه نجیب په دې هېواد کې کوم ظلمونه ونه کړل کارمل ببرک او تڼي کوم ظلمونه ونه کړل شاه شجاع څه ونه کړل کرزي او غني او عبدالله او امثالو هم یې څه ونه کړل امریکایانو ته زارۍ نه کولې تام کوم ګلان دي شیندلي سړی دا بیا پکې له کومې خوا راغی ولا نه پیږم دا کوم یو د جنرال صاحب ته مهرباني وکړه زه ګوره ما چې کوم ګلان شیندلي دي نن د هغه ګلانو ودرېږه ما چې کوم ګلان شیندلي دي زه نن د هغه ګل سوري ته ناست یم ما ګلان د ازادۍ دپاره تخم کرلی نن د هغه ګل سوري ته ناست یم د اشغال په وړاندې مې جهاد کړی نن الحمدلله د ازادۍ نه خوند اخلم دلته د کفري نظام په وړاندې مې جهاد او مبارزه کړې وه له هغه نه مې ملاتړ کړی نن الحمدلله په سوله کې په امنیت کې او په سوکالۍ کې په یو دشته کې شپه کولی سم د شپې سفر کولی سم کور ته مې اشغالګر نه راځي امریکایان مې د کور دره نه ماتوي انګړ ته مې امریکایان اشغالګر شین سترګې نه راځي د سټاپ نارې نشته د امریکایي ټانک شاته روان نه یم باګرام او پلچرخي له علماو نه ډک نه ده هغه خلک چې تا زولنه کړي نن حاکمان دي هغه خلک چې تا سکنځه کړي تورستان دي ویلې نن په هر ځای په ټوله افغانستان باندې حاکمان ګرځېدلي دي ما د دغه دپاره چې ګلان شیندلي و نن الحمدلله د هغه ګل سوري ته ناست یم تا د جمهوریت دپاره لابي کوله نن په کم کې ناست وې تا غني ته ډول وهل نن مړې سترګې ناست وې تا د 3 لکه او د 10 لکه اردو خبرې کولې پتلونونه یې پاتې شول هغه چا چې د دې هېواد کې علماو مجاهدینو ته تورستان ویلې په 250 پسې پایدانکشان لاړل ما څنګه څه کړي دي ما چې څه کړي دي د هېواد د آبادۍ دپاره د اشغال د پای ته رسولو دپاره مې جهاد کړی وینه مې تویه کړې وه نن د هېواد د جوړولو دپاره خوله تویه وم په سالنګ باندې ټول 9 میلیونه افغانۍ خرچه نه راځي د تا د ولسمشر د لومړي مرستیال د هغه هزارګي په بواسیرو باندې 9 میلیونه افغانۍ خرچه راغله زه نه پوهېږم چې دا بواسیر د سالنګ په تونل کې و که د ده په مقعد کې و تا 18 رقمه غوښه پارک کې خوړله نن پکې بینډۍ چاته نه ورکول کېږي تا پکې نجونې ګډولې نن پکې د قرآن تلاوتونه کېږي
تاریانا سعید نه د سولې سفیره جوړه کړې وه، نن له هېواد نه تښتېدلې ده. سندرغاړي دې راوستي وو دلته دې په موږ حاکمان کړي وو. د دوی 250 په وزر باندې ناست محب غوندې سړی، خوشحال سادات او سمیع سادات غوندې چټخریلې دې راوستي وو چې د افغانستان له تاریخ نه و خبر، دلته دې حاکمان کړي وو، د افغانانو وینې دې پرې تویولې. اتلان دي. خوشحال سادات جنرال ته مایک خو یې پرېږده که نه، مایک خو یې پرېږده که نه، دا خو لاندې لاړو. ګورئ جنرال صاحب مایک یې پرېږده چې زه درته موچیتوب ورښیم. نه چا خطا کو نه پیږه مې خطا کوي پرېږدئ چې درته راشي. مې خطا کوئ. خوشحال سادات دې چېرې دا ورته راسه، داسې پرتوګ مې درته ګنډلی ده چې د طالبانو هغه نیکه به یې دا وارې درنه ونه باسي. 8 متره ضیاءالرحمن صاحب یوه پایڅه ده، زنځیر پرتوګاک مې لا د کیبل نه ورته اچولی ده، په داسې تار مې ګنډلی ده چې دا ټول طالبان راسي دا وارې خوشحال سادات نه پرتوګ نه شي ویستلی. هغه خو یې سس پرتوګاکونه امریکایانو ورکړي، طالبانو دغسې کتې ویویسته. مبینه شکر مرض لري، بس ده نور، بس ده ډېرو پړکېدلی، بس ده نور. مایک دې بند کړه، لږ اوبه وچښه چې زړه دې یخ شي. نوبت دې ما ده، د ما نوبت دې ونیو. ګورئ دا هغه خبرې دي چې واقعا د هر چا په زړه کې نسته، دا یو درد ده د دې ملت، دا داسې عادي خبرې نه دي. پیر صاحب غوږ ونیسه، دا ټول عمر ته په دې 20 کاله کې تا خو ما لیدلی یې، ته ما ته دا ټول دا 20 کاله ته کوم د افغان په درد باندې ته دردېدلی یې؟ ما خو یوه ورځ ستا لایف ونه لیدو چې د یو افغان په کور به بمبار سوی، د افغان په کور به چاپه وهل سوې وه، چې یوه ورځ ستا دغه درد دغسې غیر له دې چې ته د طالب سره د دښمني وه، مجاهد سره د دښمني وه، دغه د افغان په درد دې ژړلي وي. خو ما ته معلوم یې وپیره ولې داسې کوې؟ نن راځې جنرال صاحب ته وایې ته شکر لرې، نو شکر به یو هغه سړي ته خامخا پیدا کېږي چې شپه ورځ د دې ملک د ولس د خلکو په درد باندې دردېږي. تا ته به شکر له کومه پیدا سي؟ ټول 20 کاله افغانانو کورونه ړنګېدل، بمبارېدل، افغانان په وینو سرو، تا پیر صاحب هغلته څه حال جوړ کړی و؟ زه وایم راځئ له دې خبرو به نور تیر سو، دې ته به نه ځو. دا داسې شی نسته چې اوس تاسې ځان ته منسوب کړئ چې ولا دا د موږ افتخارات دي. خو که وروس راغلی دغه تیسې طرفداري کوي، همدغه خلک ورسره په څنګ کې ولاړ وو. امریکا راغلی وه، تاسې طرفداري کوله، همغه خلک له امریکا سره ولاړ وو. اوس زه نه پوهېږم دلته معطل او بوتل ټول سره ګډ وډ کړي دي. اوس څه غواړئ ولا؟ نو زه دې ته حیران یم. نجیب نه معطل جوړوئ، دا خو نسو در سره منلی چې تاسې نجیب نه دلته اتل جوړ کړي. دا د افغانستان ملت نه در سره مني. ورور هغه افغانان تباه کړي دي، افغانان په شهادت رسولي، خو هغه تللی ده. اوس موږ په هغه باندې بحث نه کوو. راځئ چې د افغانستان په راتلونکي وغږېږو، بار دا خبره کوو، او تاسې دغه بحث بیا یې بلې خواته. هر څه چې سوي دي هغه سوي دي، دلته ډېر ظلمونه سوي دي، ډېر زیاتی سوی ده، هر څه سوي دي. موږ بیا هم تر دې هر څه تېر یو، خو تر افتخاراتو نه تېرېږو. خپل قهرمانانو اتلولۍ دا پنجاب ته نه ور منسوبوي چې ولا عیسی ده، عیسی ده، 1000 کاله مخکې ما عیسی وو، پرونه ما عیسی وو، نن ما عیسی ده. همیشه هم دغه عیسی ډېره ښه بانه دې ته جوړه ده چې تاسې بس په هغه باندې همیشه همدا خبره کوئ. اوس تکړه سئ، همدغه عیسی اوس له منځه یوسئ، دغه د تیار هلته کار شروع ده، ملا ورته وتړئ. جهاد هم د افغانستان په جهاد کې مو برخه وانخېستله، قرار راته ناست وئ او موږ ته نور هم پسې کنځلې او توهینونه کول، بد رد هم راته ویل. اوس خو تیار په عیسی باندې کار شروع ده، او تاسې هم ټول په اروپا کې او په امریکا کې څوک څه درته ویلی هم نسي، راکولی سي چې ښه کار وکوئ. نو لاس په کار سئ، همدغه وخت ده. مهرباني وکړه